نو کاناډا د 2024 لپاره 14950 بشردوستانه ویزې اعلان کړي دي. نو څو ورځې مخکې د IRCC ادارې د کاناډا هغوی په خپله ویب سایټ کې اعلان وکړو چې کاناډا به تقریبا د 2024 لپاره 4,15,000 مهاجرین به دوی قبلوي. تقریبا دوی 2025 لپاره مکمل هر څه اعلان کړه. نو اوس مکمل دغه کوم ویب سایټ چې زه تاسو سره شریکوم آلریډي په دې دغه کې ما شریک کړی ده په دغه ویډیو کې. نو په دې کې دوی د کاناډا د آفیشل ویب سایټ ده، دلته دوی لیکلي دي چې کاناډا به افغانانو سره خپل کومک ته دوام ورکوي، خصوصا هغه افغانان چې هغوی آسیب پذیره دي، نو هغو ژوند په خطر کې ده، نو دوی سره به دوی خپل کومک ته دوام ورکوي. نو دغه کم 14950 بشردوستانه ویزې چې کوم دوی اعلان کړي دي د 2024 لپاره، نو په دې کې هغه افغانان شاملیږي د هر چا چې ژوند په خطر کې وي. نو هغوی فرض مثال مخکنی دولت سره کار کړی اوسیږي، چا چې په ژورنالیستۍ په بخش کې، مدني فعالیت په بخش کې، په هر یو بخش کې چې چا کار کړی وي، نو دوی کولی شي چې د کاناډا بشردوستانه ویزې ته دوی اپلای وکړي. او همدارنګه په دغه ویب سایټ کې کوم چې دوی اشاره ورته کړې ده چې په دغه ویزې کوم چې دوی ویلي دي چې افغانانو سره به دوی خپل کومک ته دوام ورکوي. نو دغه مختلفې ویزې کټګوري وایز دوی ورته اعلان کړي دي. فرض مثال په دې کې فیملی ویزې دي، اکانومیک ویزې دي، هیومانیټیرین دا چې بشردوستانه ویزه چې کوم ما تاسو ته ویلي چې دا یو ښه بهترین آپشن ده افغانانو دپاره چې په دې بخش کې دوی اپلای وکړي. نو دغه د اکانومي بخش چې کوم یو ده، په دې کې هغه کسان راځي چې څوک سرمایه گذاره وي، څوک ماهر کارګران دي، یو سکل دوی زده لري، نو دا خلک هم کولی شي چې په دغه بخش کې اپلای وکړي. ورځو سکرین طرف ته سلامونه دوستانو، دا مهال زه د کاناډا په آفیشل ویب سایټ کې یم. نو کاناډا په 2024 کال دپاره 14950 بشردوستانه ویزې اعلان کړي دي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې بشردوستانه ویزې دوی هغه چاته ورکوي کوم چا چې ژوند په خطر کې وي. نو دا ډول خلکو دپاره دوی بشردوستانه ویزې ورکوي. لکه څنګه چې تاسې دې ځای کې وګورئ، دې ځای کې لیکلي دي، دا د کاناډا آفیشل ویب سایټ ده. دې ځای کې لیکلي چې we will continue to help vulnerable Afghans by وایي موږ به افغانانو سره، هغه افغانان چې کوم آسیب پذیر دي، هغه افغانان چې آسیب پذیر دي، هغوی سره به موږ خپل کومک څنګه کوو، موږ جاري ساتو. یعنې دغه ډول خلکو ته دوی ویزې ورکوي. نو دې کې لیکلي welcoming them through our regular immigration programs such as economic, family, reunification and refugees resettlement programs. نو په دې ځای کې د هغې ته تاسې وګورئ، دې کې لیکلي چې regular immigration programs. نو regular immigration program د کاناډا لکه څنګه چې هر وخت تاسو ته تشریح کوم، دوی مختلف ډول ویزې دي. په دې بخش کې ټول نه مهم بخش کوم یو ده چې هر یو افغان پکې کولی شي نو په دې کې ثبت نام وکړي. هغه د کاناډا بشردوستانه ویزه ده. نو په هغې کې تاسې کولی شي ثبت نام وکړئ. همدارنګه کوم چې دوی کټګوري باندې چې دوی اعلان کړي دي، دغه کټګوریان د اکانومیک ده، فیملی بخش ده، ریفیوجي بخش ده، چې 2024 لپاره دوی تقریبا 4,15,000 ویزې به دوی ورکوي. 4,15,000 مهاجرین به دوی قبلوي. همدارنګه په 2025 کې 15 لکه، 2026 کې 6 لکه. ځکه چې IRCC ادارې اعلان وکړو چې دغه 3 کلونو لپاره چې دوی څومره دغه مني، هغه یې ټول اعلان کړه چې څومره کسان دوی مني. نو په دې ځای کې تاسې وګورئ افغان resettlement programs دا دي special measures for Afghan applications, help for Canadians in Afghanistan, authorization regime for Canadians wanting to help in Afghanistan. نو دغه سر نه تاسې راځم دغه ویب سایټ ته welcome Afghans. تاسې ګورئ دې ځای کې افغانانو ته دوی دې ځای کې لیکلي welcome to Canada. Afghan refugees who have arrived in Canada under all streams since August 2021. نو د اګست 2021 څخه تقریبا 3,815 افغانان رسیدلي هم دي دلته. او دغه چې کوم مخکې ما تاسو یادونه وکړه، دغه پروسه تر اوسه جریان هم لري.
یعنی اوس هم کولی شي دوی چې دغه کوم فیملی ریفیوجي هیومانیټیرین ویزا په دغه بخشونو کې تاسې اپلای کولی شي. لیکلي we have resettled over 40,000 refugees and some of the most vulnerable Afghans in Canada through several special measures and programs. So موږ تقریبا تر دې مهاله پورې 40,000 افغانانو ته دلته موږ ځای ورکړی د هغوی موږ هغه افغانان چې آسیب پذیره ده هغوی آسیب پذیره دي هغوی څه مشکل درلودل او موږ ورته دلته ځای ورکړی ده. Basically, we will continue to process the existing applications we have received through all the special programs for Afghans on priority basis. وای موږ به افغانانو ته دغه کومک چې دوی کوي هغه آسیب پذیره کوم افغانان چې دي وای دغه پروسې ته به موږ دوام ورکوو او افغانانو ته په دغه بخش کې په کوم چې هیومانیټیرین په بخش کې اپلای کوي په نورو بخشونو کې هغوی ته به موږ سره به موږ چې کوو کومک به ورسره کوو او هغه اپلیکیشن چې دوی ته رسیدلی دي البته په دې ځای کې چې کوم دوی یادونه کړې ده او هغه به دوی هم پروسس کوي په priority basis باندې. Under the special immigration measures program we have received enough referrals to meet our goal of welcoming 18,000 Afghans. نو هغه چې کوم دوی ته ریفرال د طریقه دوی ته رسیدلی دي نو تقریبا 18,000 افغانان چې دې ځای کې دوی یادونه کړې ده. To apply under this program you must first be referred to us by Global Affairs Canada and National Defence. دا چې کوم سپیشل پروګرام دا په دغه پروګرام کې دوی ته یعنی یا انویټیشن لیټر یا دوی ته کوم څوک ریفر کی کوم چې ګلوبل افیرز کوم آفیس د دوی د کاناډا او نیشنل ډیفنس او دغه دواړو طرف نه an invitation to apply from them. دې کې دا خبره یادونه هم کړې ده. If you have already applied دا خو مخکې ښه if you are already applied وای که چېرته تاسې اپلای کړې ده په هر یو بخش کې تاسې اپلای کړې وي you can update your information contacting the nearest visa office outside Canada. Include your file number in all response with us using our web form or calling us at وای هغه چا چې اپلای کړی ده نو دا چې دی دوی دوه بخشه دلته ادرسونه ورکړي دي چې یو دغه کانټیکټ نمبر ده نو د دې طریقه هم تاسې کولی شئ چې دوی سره ارتباط ونیسئ او دلته چې کوئی کم دوی دغه ورکړی ده چې دې باندې کلیک وکړي دی به رسمي هغه ویزا offices outside Canada هغه آفیسونه به تاسو ته ښکاره کوي تاسو ته به ښیي نو تاسې کولی شئ چې هلته هم لاړ شئ د خپل اپډیټ پوښتنې باید تاسې وکړئ چا چې اپلای کړی ده نو هغه خلکو دپاره وای if you haven't received an invitation to apply نو دا خو مخکې چې ما کوم یادونه وکړه دا هغه دی. نو دغه بخشونه دی ګورئ چې هر یو معلومات دقیق دي نو کاناډا اوس هم غواړي چې هغه افغانان چې هغوی آسیب پذیره دي هغوی په مشکلاتو کې دي نو هغوی دلته راولي نو تاسې کولی شئ چې دا د بشردوستانه ویزې بخش ته تاسې اپلای وکړئ. دا ښه بخش ده تر څو تقریبا 14,950 ویزې اوس هم دوی اخلي بشردوستانه په بخش کې او انشاءالله چې کومه پوښتنه لرئ تاسې کولی شئ چې په کمنټ کې ما سره شریک کړئ او که بیا هم آینده دپاره دغسې هر یو نیوز چې وي انشاءالله زه تاسو سره شریکوم. ما فالو کړئ په انسټاګرام په یوټیوب چینل کې چې یوټیوب چینل چا سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب یې کړئ در سره انشاءالله آینده چې څومره ویډیوګانې وي تاسو ته به راځي. مننه.